دوستانو که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوه نو لایک ورکړئ او که چیرې غواړئ چې زموږ نورې داسې جالبې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل هیله کوم درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تر هر چا د مخه تاسو ته لومړی در ورسېږي. نو راځو خپلې ویډیو په طرف. وریښتان چې د انسان د ښکلا یوه برخه ده، انسان ته یې یوه طبیعي ښکلا وربښلې ده او هر څوک غواړي چې ښکلي وریښتان ولري. خو ځینې انسانانو خپل وریښتان په ځوانۍ کې بایللي وي او سر یې سپینه رڼا کوي. نو دې مرض د علاج لپاره زما سره یوه کړنلاره شته چې انشاءالله مثبته پایله به ورکړي. وزه یو مشهور حیوان دی چې هر څوک ورسره بلد دي. د دې شنګری او یا شکر واخلئ او په اور یې وسوځوئ. کله چې دا په ایره بدل شول نو د سرکې سره یې ګچ کړئ او په خپل سر یې وموښئ. دا کار تر یو څو مودې پورې دوام ورکړئ تر څو مثبته پایله یې تاسو ته معلومه شي. دوهمه برخه د انسان د نس د درد د ارامولو لپاره یوه اسانه لار ده چې زه به یې تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. ځینې انسانان چې د نس د درد له لاسه د شپې خوب او د ورځې سم ګرځېدی نه شي نو د هغو لپاره یوه نسخه زما سره شته. اوله ګټوره لاره یې دا ده چې تاسو به د لیمو چای جوړوئ. هغه څنګه جوړیږي؟ یو لیمو به راواخلئ او هغه به ګرمو اوبو ته ور واچوئ. پام چې اوبه هم باید یخې نه وي، کنې دا ګټه نه کوي. په دې طریقه به انشاءالله درد ختم شي. په دومره طریقه کې غوړې او بوره ښه سره ګډ کړئ او بیا خپل نس ښه ورباندې مالش کړئ. د هغه وروسته باید تاسو په ګټه پوه شئ. نعناع بله مثبته طریقه ده چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ خپل د نس درد مو ډېر زر آرام کړئ. دلته دوه طریقې موجودې دي چې د نس درد آرام کړئ. لومړی وچه نعناع راواخلئ او ښه یې وژوئ. کوښښ وکړئ چې دا نعناع ترخه وي. هر څومره چې ترخه وي هغومره یې مثبته پایله ډېره وي او بیا هغه له اوبو سره تېره کړئ. مثبته پایله به یې ووینئ. بله طریقه یې دا ده چې نعناع راواخلئ په ګرمو اوبو کې یې واچوئ تر څو چې خپل رنګ هغه اوبو ته ورکړي نو بیا هغه اوبه وڅښئ نو انشاءالله د نس درد به مو ارام شي.